السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر یو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه سیټینګ باندې پوه سئ او دغه سیټینګ ځان ته معلوم کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو ولاړ سئ په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ. ملګرو ګوره د دې مسنجر کم سیټینګ زه تاسو درښیم. ګوره ملګرو زه په خپل موبایل کې مسنجر خلاصوم. کله چې ملګرو زه مسنجر خلاص کړم یعنې ما ته زیاتره میسجان روان وي، زما میسجان ما ته په مسنجر کې ډېر راځي او زه له دغه میسجان څخه په عذاب یم. دغه میسجان تاسو ټول په یوه وار نسئ کتلی. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ستاسو مسنجر وي هم او کار دې نه کوي یعنې هغه دې ډسیبله وي، یعنې که هر څوک تاسو ته میسج کوي میسج دې تاسو ته نه راځي، یعنې که چیرې تاسو ته په یو وار ډېر میسجان راځي، تاسو څنګه ډیټا خلاصه کوي نو تاسو ته زیات میسجان راځي او تاسو له مسنجر څخه په عذاب یاست. نو دغه به تاسو څنګه سموئ ملګرو؟ ګوره د دې لپاره ملګرو ګوره اوس تاسو غواړئ چې مسنجر دې په موبایل کې خو کار دې نه کوي یعنې ډسیبله دي. نو دې لپاره په ملګرو تاسو ولاړ سئ د موبایل سیټینګ ته. کله چې ملګرو تاسو د موبایل سیټینګ ته ولاړاست د هغه رقم یې لاندې کړئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې ولاړاست دلته به تاسو یو اپس یو اپشن پیدا کړئ، یا به اپس منیجمنټ وي ملګرو یا به خالي اپس وي. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ستاسو د موبایل ټوټل اپسونه راوړي، یعنې که هر څو اپسونه ستاسو په موبایل کې ولو ستاسو د موبایل ټول اپسونه به دلته دی تاسو ته راوړوي. نو د هغه رقم به دلته تاسو لاندې ولاړ سئ، دلته به تاسو مسنجر پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو مسنجر پیدا کړئ نو بیا به تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو زه یې بارې مسنجر پیدا کوم. کله چې ملګرو زه مسنجر پیدا کړم نو بیا به تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو زه ځم مسنجر ته مسنجر پیدا کوم. کله چې ګوره ملګرو تاسو مسنجر باندې کلیک وکړئ اوس ګوره ملګرو ما ته میسجان زیات روان دي، نو زه دغه ټول میسجان په یوه وار نسم کتلی او که چیرې زه هره وارې غواړم چې دغه ان انسټایل کړم یعنې ډیلیټ یې کړم بېرته انسټالوم بیا له ما څخه امبیانې زیاتې خوري، نو زه یې زه له دې سره بله طریقه کوم. تاسو به د سټوریج باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سټوریج باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو په سټوریج یا په پرمیژن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سټوریج یا په پرمیژن ګوره زه په سټوریج باندې کلیک کوم. کله چې زه په سټوریج باندې کلیک وکړم منیج سپیس او د هغه رقم دغه بار تاسو اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ بیا به د هغه رقم کلیر باندې کلیک وکړئ. ګوره کله چې تاسو ته کلیر کړئ یعنې ستاسو د موبایل ټوټل میسجان به هغه به ټول خپله وکتل سي، یعنې بیا که تاسو ته هر څوک میسجان کوي ستاسو میسجان به ختم سي او د هغه رقم تاسو ته به میسجان هم نه راځي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل موبایل ستاسو موبایل مسنجر دې ستاسو موبایل کې وي او کار دې نه کوي. نو ملګرو هغه دا رقم تاسو ډسیبله کوی سئ، بیا به یو څوک هم تاسو ته میسجان نسي کولی. نو ملګرو دغه یو ملګري هم پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې مسنجر ډسیبل کړو او ډیلیټ نه شي. نو ملګرو هغه دغه رقم تاسو کولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.